قرآن کریم دا بیان د مخکې نه شروع کړو چې الله رب العزت دا خبره واضح کړه چې اول کې د اهل کتابو خباستنا قباحتنا داغی خراب عادتنا اغی ذکر کړل او داغی دا اغا عادتونو ذکر کولو نه بعد مقصد داو چې خلقو ته د دې حالاتو وضاحت وشي او اسنا چې د دنیا خلق په دې باندې د خو ګمان کوي او حقیقت کې دی هغه خني نو د دیو جنا وضاحت په دې خبره باندې وکړه چې د دې حالات خلقو ته څرګند شي د دې عادات د دې اقوال د دې افعال د دې خیالات دا ټولو تذکرہ وکړه او بیا آخر کې تنبیه ورکړه چې تاسو ایمان راوړی او د ایمان والا جوړ شي صحیح ایمان راوړی مخکې د هغه ورځې نه چې الله تاسو له بیا د خپل عمل سزا درکړي ځکه بعض اعمال دنیا کې داسي چې د هغې سزا دنیا کې هم ملاویږي نو دیو جن دا ترغیب هم ورکي او ترهیب هم ورکي يرم ورکي او مینم رغبت هم ورکي دی خبره تا چې ایمان راوړی صحیح ایمان والا جوړ شي کینه سزا وي بیا دنیا کې هم تاسو خوري او آخرت کې خود ده عادل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں عادل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے دا صرف ال تک نہ دا دل تم سزا ملاوے دیش نو د دیو جنا قرآن دیت دا ترغیب ورکی چې دلته ایمان راوړه او دلته خپل عمل صحیح کا که دلته سو نشو نو بیا ګورې الته څه نه کیږي یا ایها الذین اوتوا الکتاب اے اغا خلقو چې تاسو ته کتاب درکړی شوی دی آمینو ایمان راوړئ پس ایمان بما نزلنا پاغ باندې چې مونږ نازل کړی دی د الله کتاب قرآن مصدقا دا یو صفت دو گو دا اللہ دے کتاب دا سی کتاب دے مصدقا چی آغا تصدیق کئی دا نورو کتابونو دا آغا سیزنو مصدقا تصدیق کون کے دے دا آغا سیزنو معکم چی تاسو سردی نو چې د بل تصدیق کوي او داغه سچای بیانای داغه تایید کوي نو دا په خلص سمرا سچای خپل خود دې په صداقت او رښتینوالي کې لا ریب فیه شک پکې نشتا
نو دیو جنا مصدقا تصدیق کون کے دے رشتیا گنن کے دے آغ سلرا چتاسو سردی حکم آغا چتاسو سردی دا اللہ دا طرفنا نو کاغا دا پیغمبر وجودو کاغا دا پیغمبر سنتو کاغا دا پیغمبر بان نازل شوے کتابو اپنا بنایا ہوا نہیں آغا چه تاسو سردی دا اللہ دا طرفنا ذکر دیکھو پاکی بیا تحریف کرے ہو کنا داغی تصدیق و قرآن نہ کئی تحریف نہ مخ کی چکم کتابو اغا کتاب یا کم معجزات دا انبیاء و مخ کی ذکرو او آغا تاسو سرو پا کتابونو پا شکل کی صورت دا کتاب کی ماکم پاغی بانی تاسو ایمان راولی چه تاسو سرو مقصد دارے کہ تاسو آئی چی یرا داستاسو کتاب دے مونگے نمانو کم طریقے سرگور ترغیب ورکی کہ تاسو دا خبر کوئی چه داستاسو کتاب دے ستاسو مسئلہ دا مونگا نمانو اے چلو دا خبر پریرا دا ستاسو چی کم کتاب دے ستاسو کم مسئلہ دا قرآن دا دغ تصدیق کئی دغ خو منی کنا زمونگا غم منی سیوا اغا خپل خو منی کنا معکم چی تاسو سردی داغی تصدیق کئی نو دا زان نخو ندی کا نوری مسئلے نہ منئی نو دا کمو خبرو چستاسو دا کتاب تصدیق کئی اگا خو منئی کنا غوم نہ منئی کلا من قبل ان نطمس وجوہا مخ کی داغینا چی مونگ با قرآن کو فطمسنا اعینہم قرآن کے اللہ فرمائی تھمس دیتا وائی وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ نو تھمس دیتا وائی چورانے دل خرابے دل ختمی دل دا معنی منگا کڑوی او القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن دا یو زائے تفسیر پا بل زائے کیا گا بیان شوی نو طُمِسَتْ مانا ان تمسا چی مونگ با وران کو مونگ با ختم کو وجوہن مخنا سنگ بے وران کو دا تفاسیر وینا اور خبر بیادا سے دا او بے گرزو مونگا پشان دا خپڑ دا اخ پرنگی خپڑا او خپا دا اوخ نرا هموار ای کنا نو هموار مانا شوا او دویم مانا سا عجیبہ کڑی دا تفسیرو نخوا چی یو خود تمس مانا دا شو چی دا تیار مخبوران شی دا با بگڑاو شی دا با خراب شی دا با بد شکل شی تیار مخ او یاد تمس مانا دادا چی فنردها علا دبارها وابیڑو منگا دے لرا پشا باندی وابیڑو دے لرا منگا پشا باندی ستا باڑی سٹرکچر با مخامخ داسی وی ساخت بدب ستا دا جسم مخامخ وی لیکن مخبے شاتوی تی کس نکتہ دا نکتہ پاک دارا خستہ خستہ نکتی علماء بیانی وایو انشاءاللہ خود دی مخ کی حالت اول وایو نکتی علماء بیانی
چې دا وګوره ظاهر یو رنګ دی هغه په یو طرف روان دی نو برا طرف په بل طرف باندې ګوري جسم یو طرف تا اور بل مخبل طرف تا فنردها على ادبارها دا داسې دی چې حقیقت یو طرف ته دی حقیقت په یو طرف باندې دی لیکن تا ځان په بل طرف اړولی دی نو څنګه چې تا تبدیلی په خپلو خیالاتو کې نظریاتو کې عقایدو کې اعمالو کې راوستې ده الله وایي دغسې به دې زه جسم هم واړوم دغسې به دې زه جسم هم واړوم هغه ځان له توجیحات دي کوم انشاءالله خو دلته یو خبره بله ده فنردها على ادبارها دویمه معنا کوي علما او بگرزو نردها پا مانا دا گرزولو فنردها على ادبارها او بگرزو منگا غیلرا پشاند ملاگان استاسو نو پا سٹ کی پا ملا کی سترگی پوزی خلا وغیرہ خونشتا کنا سنگ چاگا هموار دا سی با مخ هموار دا بیا مغ هموار والیتا تشبیه ورکړی شوه فنردها على ادبارها او بګرځو مونږه دې لرا په شان د شاګانو د سټ یا د ملا بالکل هموار او مراد ته بد شکله کېدل دا خو یو د بد شکلۍ معنا وه خو یو تفسیر یو بل عجیبه معنا کړې ده او هغه معنا څه نو قرآن کریم دلته یو عجیبه انداز باندې خبره کړې ده من قبل ان نطمسا مخکې د هغې نه چې مونږ به وران کو نو نطمس په معنا د ذلیله کول څه معنا ذلت او رسوایی وجوهن د وجوهن معنی کړی دا مشران اهل کتابو ته سوی دا هغې ورځې مخکې ایمان راوړی دا هغې ورځې نه مخکې ایمان راوړی چې مونږ به ذلیله کو وجوهن مشران او سرداران ستاسو ځکه وجیه هغه چاته ویلی شي چې هغه مخوریز وي هغه عزت والی الله د عیسی علیه السلام بارک هم دا خبره کړې ده وجیهن فی الدنیا والآخرة ومن المقربین عزت والا بوی سردار بوی مخورز بوی پا دنیا و پا آخرت کی نو دل تمانا دا من قبل ان نطمس وجوها مخک داغینا ایمان والا جوړ شئی چې مونږ به وګرځو ستاسو مشران ذلیل او رسوا مشران بم ذلیل کو او دا الله وکړل په هغه زمانه کې هم ځکه دا یو اعتراض راتله چې د قرآن د نزول نه بعد اعتراض دا راتله چې د قرآن د نزول نه بعد نه د چا نه بیزوګان جوړ شوي دي نه د چا نه خنزیران جوړ شوي دي نه د چا شکلونه بدل شوي دي نو د هغې جوابونه علما بیا څه کوي جوابونه علما دا کوي چې یا خو مراد د دې نه چې دی نو هغه ورځ د قیامت باندې د دی بد شکله کېدل دي ورځ د قیامت او یادا پدې کې دنه استثناء پټه دا خبره پټه دا چې که ایمان مرا نوړ نو داسې به وي
نو چې ایمان راوړلې دی نو د هغې د وجې نه په هغې کې تبدیلي رانلا صحیح پاتې شول. خو اعتراض بیا مو چې د قیامت د ورځې پته خو نه لګي چې د چا شکلونه به الله بدلوي، خو لیکن دنیا کې خدا نه دي شوي. نو بیا بعض علما معنا کوي چې دنیا کې د دې واقع کېدل په هغه صورت کې شوي دي کله چې د دې معنا ته واخلې سرداران او مشران. بنو قریظه او بنو نذیر دا دوه لوی قبیلې وې د اهل کتابو، او هغه د اهل کتابو کمې قبیلې چې وي کم خاندانونه چې وو هغه الله رب العزت په دنیا کې ذلیل کړل. د هغې مشران الله دنیا کې ذلیل کړي دي. معلومه دا شوه چې که عزت غواړي په مشرۍ کې، په بوړاپې کې، په سپینګیرتوب کې عزت غواړي چې زما عزت مال سیوا شي، نو د هغې دپاره م شرط دا دی چې د الله د دین سره وابسته کېدل، د الله د کتاب سره پیوست کېدل، دا به د سبب د عزت ذریعه وي. اور کچرته د الله د دین نه لرې والی وي، د الله د کتاب سره وابستګي نه وي، نو په مشرۍ او په سپینګیرتوب کې به بېعزتي وي. عزت په سپینګیرتوب او په مشرۍ کې به هله وي چې ته عبادت ګزار په بوډاپه کې، بوډاوالي، سپینګیرتوب کې. څومره چې پتا کې تابعداري زیاته راله په بوډاوالی کې، عمره بستا عزت کې الله سیواوالی راولي. او که څومره ستا وخت تېرېږي پتا بوډاپه راځي، سپینګیرتوب راځي، او ستا د الله د دین نه لرېوالی راځي، یاد ساته په دغه وخت کې به ته ذلیله کېږي. نو دې وجې نه حدیث کې م راځي که نه، نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي چې آغا چا خوشحالی دا و خوشخبری دا چې آغا طوال عمره و حسن عمله، چې عمر الله ډیر ورک بوډاوالی ته ورسېده، لوی بوډاپې او سپینګیروالی ته ورسېده، خو عمل خو خسته عمل والو د دپاره خوشحالی ده. خو چې څومره ته بوډاپې ته رسې او ستا د الله رب العزت طرف ته بیام سوچ او فکر نه راځي، نو پوه شه چې دا د ذلت سبب دی. د نیټ باندې یو ښایسته خبره کړې وه فیسبوک باندې، وی دا د انسان دا ګیره وغیره خلک سپین سری نه وایي، سپین ګیری وایي که نه، لکه دا د عزت شی دغه دی. سپینګیری وای لکه سپینګیری بوډا دی، نو معلومیږي دا نو که نور څه نه په دې عمر خو به پرېږدې که نه. هغه لیکلي وي ګوره وایي دا ګیره د انسان د پیدایش نه څومره وروسته پیدا شي، 15 سال، 14 سال، 16 سال بعد ګیره پیدا کیږي. خو هغې باندې چې وخت تېرېږي نو الله ته ځان سپین کي. څه کي؟ وی سپین کی. او وی ته د څومره زمانې نه لاړې او الله ته په تور زړه لاړې. نو د خپلې ګیرې نه خو د عبرت والا چې څومره وروسته در نه پیدا را او هغه هم چې کله ته هغه زمانې ته رسې نو هغې الله ته ځان سپین کړی دی، او ته سره د تور زړه نه چې دی نو هغه الله ته لاړې. زړه دی الله ته صفا نه که. بهرحال نو من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو صحیح عمل، صحیح عقیده، صحیح اخلاق، صحیح زندگی د قرآن و سنت مطابق هغه نصیب وګرځي. الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي. بیماران بعضې درخواستونه کړي دي، الله د هغې بیمارۍ
په صحتونو باندې بدل کی، شفای کامل عاجل ورته نصیب کی. الله چې څومره مسلمانان وفات شوي مغفرت او بخنه نصیب کی. صلی الله